لکه دې خورش ته دې فصل کې ولې ګرځې پرېږده داجي پرېږده مه کوه ما پرېږده ماړه ټول فصل تباه برباد کړه ماړه داجي ماشومان دنه نشي ګرځېدی که فصل په پوله روان و ما ورته دغه ځای نه خیال وکړ پسې ته پخ کته کړه ټول غنم خیر دغه کړل ماړه نه دي خراب شوي داجي ګوره ستا بلډر وخوچتي تا ته زه نه وایم چې دې پټو ته ته مه راځه زه پکې کار کوم که نه ته ولې راځې نو چې تاسو کولی شو نو موږ ته څه حاجت و پرېږده ماشومان ته وخې غټو سه ته لانجې کوې داجي پرون مې هغه یو راته ګیله وکړه وی پلار دې زما زوی والې دی د خدای ظالمه نو دا ماشومان دي که دا زاړه دي نو خیر دې په جې جې را روان ما ورته خیال وکړه ما هغه ځای نه ولیدو چې خپل کته کړه دا څونه غنم یې چیت کړل زه داجي ته موږ څونه خواري کړې ده ته ځه ته کور ته ځه بس زویا یو سړي سمې تمانچه لیدلې ده خو 2 لک روپۍ راته وایي داجي په تمانچه څه کې د خپل حفاظت دپاره ښه ده که نه نه د خپل حفاظت دپاره ټیک دا منمه داجي خو ته خو په معمولي خبره هم برخېږي نو ستا دپاره بیخي ښه نه ده نه ماړه داجي د شکار دی ته په معمولي خبره خلکو سره لاس لګې نو اوس خو تمانچه د څه نشته بس همداسې جنګ کې که بیا د سره تمانچه وه خو تا په سړي ډز بیا کړي ما له کار ولې ګورې داجي یاره نه مړه مازغه مې کار کوي مړه څه لیونی خو نه یم چې بد نه په تمانچه ډز کوم مړه خپل حفاظت دپاره هم ټیک ته هغه زه منمه خو ته په حفاظت څه کې بس ته خو ټول دلته زمینداری کوې ته پې څه کې څه دوکاندار خو نه چې چېرته دوکان کې یو ځان څه بدیل تیښي ته خو همداسې ګرځې را ګرځې ګوره ستا مازغه کمزوري دي د کمزوري انسان دپاره وسله بیخي ښه نه ده که نه په کار راځي کله کله که نه یار ته پرېږده مړه زه ورځمه تمانچه تې اخلم ته پرېږده داجي مړه په تمانچه څه کې ولې ړوند دي نظر دې کار نه کوي پرېږده مازغه خراب دي مړه خیر دي روکې خیر دي بس خفه نه شي نه لږه ته پرېږده داجي مړه یار دا دا وایي زه تمانچه علم ته خو په معمولي خبرو خلکو سره لاس لګې یاره نو بس نظر نه لګي وړه شو ډغرې بر سره یار دې نو ورته به ګوره ورته به دې وي چې خیر دې خفه نه شي که ستا غلطي مو هغه ته به وي خفه نه شي داجي والله مړه دا انجیرې سازي کړي تا واورېدل یو ورځ به ته به ولاړې او زه به نه چا ټکولې مړه نو هر چاته به موږ بس دغه کوو دا راځه چې ځو دا ته دا تمانچه ګوره ته راځه چې ځو راځه ځه مړه بدتمیزه زویا تمانچه خو مې ترې راوړله ته دننه پرته ده ته چیک کړلېږه داجي یو خو زه په تمانچو نه پوهېږم او بله دا خبره ده چې تا ته مې وي دا تا ولې اخېسته داجي بچې دونه ګرانه خو نه ده مړه خو په 2 لک روپۍ مې واخېسته که نه داجي 2 لک روپۍ هم ډېرې دي او دویمه دا خبره ده چې صحیح ده د حفاظت دپاره وسله ښه شیز دی دا زه منمه خو د هر چا دپاره نه د ډېرو خلکو دپاره دا ښه شیز نه دی ته ما پورې نښتې ولې په ما کې څه چل دی داجي ته لږ د مزغو نه تیز یې ما پسې روزانه ګیلې راختئ څوک وایي زوی راله والې دی څوک وایي زما ورور سره جنګ لګولی دی نو خو تاسو وسله ني ښه نارمل جنګ کې زه دغه خو هېڅ خبره نه ده دا خو په جرګو مرکو م ختمېږي اوس د وسلې جنګ خو داسې چې په دې باندې سړی ګناهګارېږي زویا ما ته نصیحت مه کوه نصیحت په ما ډېر زیات بدلېږي تاسو ما پوه کړي نه چې زما پرې پټو په پوله باندې ونه ځئ کاکاجي زه خو مېلمه یم ما ته خو پته نه وه ها تا ته پته نه وه ما داجي مه کوه داجي مه کوه ورخو شه زما له مخې نه دا دې څه چل وکړه داجي سړی دې مړ کړو یو انسان چې قتل کړي که ټول انسانیت چې قتل کړي ته د الله هم مجرم شوې د انسان هم مجرم شوې دا تا څه چل وکړه دا خو تا ډېر غټ د ګناه کار وکړه الله اکبر الله اکبر دا مې څه وکړل الله اکبر الله اکبر الله اکبر یا الله توبه یا الله توبه شکر دی خدایا چې خوب و ولې داجي ولې زویا هغه تمانچه څه شوه دننه پرته را که نه داجي بچې را وایخله او خرڅ یې که 400 پیسې وکړې په هغې د اوړو توړې راوړه او دې کورونو کې ورکړې غریبانانو له حاجي ګوله 2 ټرالۍ مې خښته راوړله او یو جرنیټر مې درته شګی لړه کړه نو ما وی څنګه چل دی چې د حساب کتاب وکړو خوښه یې نه ده ورکه زوی مې روټۍ راوړه روټۍ وخوره روټۍ وخوره بیا وروسته ګپ لګو هلته ما ته سټاک کې هم کار دی کارونه ما ته لږ زیات دي او ته اوس وی دې وخورې ښه زه نه خورم دا د دنیا کارونه دي دا نه ختمېږي
ته روټۍ خورو چک بیا وروسته ګپ لګو حاجي ته کښېنه که نه په ته کښېنه ته وخوره مړه دا ستاسو حصه ده ته یې وخوره که نه یار ته روټۍ خوره بیا ګپ لګو ځه پرون دې څو ټرېپه کړي دي پرون ګورې هغه خښته نه ده هغه مې بل چاله وړله حاجي ګوره ته مونږ ته لړنه ګرانې نو 3 ټرېپه مې پرون کړي دي او ما وی چې غوټ هم د حساب کتاب کړی وې نو ډېره مزه به یې کړې وه داسې کار وکړه ته یو ټرالی شګه راوړه پرې توده کړي نو بیا ګپ لګو ښه حاجي صاحب حساب دا زه به له دا دې سره غواړم خو د حساب کتاب رالی وکړه ځکه چې ګوره ډېر بد ګیر یم ښه ورګه ښه راغواړم دله الو وصاله یو ټرالی شګه دا چاله توړې ده نورلمین پرېږده حاجي ګل یې راوړه شابه زر راوړه زه دلته ناست یم ښه زر راوړه سوه شګه هوا د کوټو غاړې شاته دلته راوړه دا ښه شابه زر راوړه ده حاجي صاحب شګه راوړي خو حساب کتاب راسه وکړه ځکه چې ګوره زم ګیر یم او ټولې پیسې مې بندې دي استاد دا ټریپ هم راوړه او راروان پیر له به یو 3 ټرالی نورې راوړي نو بیا به حساب وکړو یاره حاجي ګوله دا ته لاسه کې اوس یې پیر ته لړه کړمه پیر کله دی را روان پیر دا خو نن د پیر ورځ ده 2 ورځې پکې بیا دا راځي مونږ دله ځکه پردی پیره راوړه مونږ وایي چې دغه شته پیسې هم تا نه راوځي ته خو پکې نور قرضونه هم کوې سړیه دا تا باندې لاسه چل دی مونږ درته ووایو حساب کتاب راسه وکړه مونږ باندې بوج دی یاره ته لرې که مړه الو دغه پیره روخونه مين یو څه نقدې پیسې به درکوي د دې بل خو ټول کور په قرضو ساس که مې راوړه دلته لرې که مړه یاره شیخه خو دا خبره راته کومه چې ډېر ښه انسان و خدای دې وبخي دا کلي په عبادونو مړه او دا په څه باندې مړ دا خو جګ جوړ و بس एकदम بیمار شو او بس مړه د انسان پوره راشي بدقونه زندگی د انسان او دې کې هم دا خلکه یاره ډېره مې نه کړو د ډېره د زمان شته دي او بغض او کینې او مرګ د خلکو نهر دی نو یسریا په کار خدا وایي تا دوا ځای کې ناست وي که نه انډیواله زه خو چې دا دې اوس په دې ساعت راووتمه یو دوا د خیر بوکو یو دوا د خیر بوکو که نه نو زما خو پکې بیخي لاسونه مې ږي شو لاسونه نه خلاص شوم دا ګیټۍ مې خوږېږي لکه زه چې یو کس راشي که نه یو دوا د خیر بوکو خو ټیک شوه نو که 10 کسان راشي نو 10 واڼه یو دوا د خیر بوکو چې هغه وکړي بیا هغه بل یو دوا د خیر بوکو نو بس لاسونه مې پکې ستړي شو او جنازې ته تللی ومه نو مین شیز خو جنازه دی په الله باندې جرګه کول دي او ثواب هم پکې ډېر زیات دی نو جنازه مې کړې ده زم بس رالم ته مې صحیح کړې دا درېیمه ده ما وی چې داسې ورشو بیا نو شیخه به زما خو ګاونډي دی که نه زه خو سات په سات ورځم او ورښکاره کېږم او کله دلته او کله هلته او ته ورشه خپل ټیم مه خرابوه ډوډۍ موډۍ به مو خورې ښه بیا راځه بیا به ګپ ولګو نه ورځم خو هلته کې دوا ځای کې هم ډېر زیات رش دی نن سبا د درېیمو نه هم سم هغه ودونه جوړ شوي دي پوه شوې نو روټۍ موټۍ تیاره شي بیا ورځو شیخه ته چې څنګه راغلی ما تا ته وکتلو ما یې ته دوا یې نه ډوډۍ ده راغلې ما اندازه ولګېده کو نی چې زه د کوره وکاږم که ډېر وږې ښه ګورې زه تابعدار یم نه مړه کیسریا دونه وږې خو نه یم کیسریا راځه چې دې درېیم له ورشو که نه دته وګوره د هغه بله ورځ چې ما دا کټونه راټولولو او تا ته مې وویل شیروزن ماما دې ګوانډ کې مړې شوې دی یو کټ راکړه نو تا وایي چې نه مونږ کره یو کټ دی او اوس درېیمې له بس مطلب دا چې اوس د نارې ګولې به دې ورته کېږي او ډوډۍ له یې ځان راورسوه